زه پښتون یم، زه تاجک یم، زه ازبک یم، زه فلانه یم، زه افغانه یم، زه پاکستانی یم. دا خبرې په اسلام کې نشته. سلمان فارسی په چا کې حساب په اهل بیت کې، په اهل بیت کې. ابو لهب په هغه باندې تر قیامته لعنتونه ورېږي. ولې؟ په هغه کې ایمان عمل صالح او په دې کې شرک ایمان عمل. دا خپل قانون جوړ کړ. والله بالله چې داسې نظریه جوړه نه کړې که د جنت بوی ووینې چې ته وایې زه به له دې عصبیت له دې قومیت له دې پښتو سره به زه جنت ته ځم، له دې پښتو سره به خیر او ابو جهل غوندې په جهنم کې ولاړ. هر څوک څه کوي په هر ژبه کې سي. دا مصیبت په ملایانو تاسو وسوسئ. تاسو امارت اسلامي دا راډیو ته غوږ ونیسئ. بې له قومیت او عصبیت نه غیر نور شعرونه شته. دې دیوالو ته ولیکل جنت جنت وطن 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 جنت جنت. کینه تبع سي له دې جنت سره استعمال وکړه. په جنت کې د پرون امریکایان ګرځېدل دا د تا جنت